السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه خبره کوم چې د بانی تحریک انصاف عمران خان درې ونه خويندې د اډیاله جیل نه بهر گرفتار کړې شوې دي د دې نه علاوه په پاکستان تحریک انصاف کې کوم سیاست روان دي کوم د دوه ډلو ترمنځ رسکشي روانه ده په دې به هم زه خبره کوم د دې نه علاوه زه به هغه خبره هم کوم چې آیا اډیاله جیل کې قید د تحریک انصاف بانی عمران خان سره د پارټۍ د یوې ډلې ملاقات کیږي او د دویمې ډلې ملاقات نه کیږي د دې وجوهات څه کېدلی شي د دې نه علاوه حکومت یا اسټابلیشمنټ به په دې کې کامیاب شي چې د عمران خان بیانیه به کنټرول کړي او کنه دا هم د دې لپاره یو ډېر لوی چیلنج مخې ته راغلی دی کتونکو د دې موضوعاتو باندې خبرې اترو نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي ستاسو تاثرات او آرا څه دي کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز به کوم چې نن د علیما خان او د هغې دوه نورې خویندې عظما خان نورین خان د بانی تحریک انصاف عمران خان سره ملاقات توی شو خو نن داسې ښکارېدله چې ګنې دوی له به د ملاقات اجازت ور نه کړی شي د دې وجوهاتو باندې به هم زه راځم خو نن اډیال نه جیل نه بهر څه شوي دي کوم اهمترین ډیولپمنټ شوي دي هغې نه به تاسو زه اول خبروم عمران خان خور علیما خان چې کله نن سحر اډیاله جیل ته را روانه شوه نو هغې یو ټویټ وکړ چې دا یو نان آفیشل یو غیر آفیشل ملاقات دی او د کارکنانو راتګ ته هیڅ ضرورت نشته دی او که چیرې زموږ ملاقات ونه کړی شو نو دوی به بیا درنه ورکوي د دې وروستو د خان صاحب سره په باقاعده توګه د دوی ملاقات ونه کړی شو بلکې دا درې ونه خویندې ډېر ټایم د اډیاله جیل نه بهر ودرولې شوې وې په سخته ګرمۍ کې د دوی ملاقات ونه کړی شو بیا په آخره کې مختلف چارواکو لخوا دوی ته دا افر وشو چې عظما خان او نورین خان به د عمران خان سره ملاقات وکړي او علیما خان به د عمران خان سره ملاقات نه کوي کوم چې عظما خان او نورین خان دا افر مسترد کړو ځکه چې د عمران خان سره که ملاقات کیږي نو هغه د علیما خان ملاقات ډیر ضروری دی ځکه چې په هغې کې عمران خان د هغې سره د پارټۍ معاملات شریکوي د پارټۍ لپاره چې کوم ډایرکشنز دي ګایډلاینز دي هغه ورکوي د دې وروستو یو شمیر د تحریک انصاف مشران هم په دې موقع موجودو د علیما خان سره د ملګرتیا لپاره موجود دي د هغې کسانو ذکر لازم کول پکار دي په کې د ټولو نه چې کوم دی د ټولو نه سینیر سیاستدان 82 کلن میا اظهر صاحب و په هغه باندې پولیس تشدد هم کړی دی د دې نه علاوه عمر ایوب هم راغلی و ثناء الله مستیخیل او زرتاج ګل وزیر د دې نه علاوه سهیل افریدي مینا خان افریدي شاهد خټک او بیرسټر عمر د دې نه علاوه تقریبا 13 پورې نور چې کوم د پارټۍ مشرانو هغه د علیما خان سره موجود او په دې کې کوم دی یو شمیر کسان گرفتار کړي شوي هم دي په دې کې صاحبزاده حمید رضا گرفتار کړی شوی دی شفقت راجا گرفتار کړی شوی دی طیبه راجا گرفتار کړی شوی ده اسیما بیا طاهر هم گرفتار کړی شوی ده او د دې نه علاوه څنګه چې ما ذکر وکړ د عمران خان خویند هم گرفتار کړی شوي دي کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې آیا د دې څه وجوهات کېدلی شي چې د عمران خان خویندو له ملاقات نه ورکولی کېږي او د پارټۍ چې کوم بله ډله ده زما اشاره بیرسټر ګوهر طرف ته ده چې هغوی له د ملاقات اجازت ورکولی کېږي د دې نه وروستو یعنې چې څه وخت د تحریک انصاف په کارکنانو باندې د اډیاله جیل نه بهر کریک ډاون وشو او ګرفتاری وکړی شولې نو د پارټۍ د مشرانو دا خیال و چې بیرسټر ګوهر او د هغه سره چې کوم نن شپږ کسان دي د عمران خان سره ملاقات لځي نو دوی د هم احتجاجاً د دې ملاقات نه انکار وکړي او ودې وایي چې که علیما خان سره د عمران خان ملاقات نه کیږي نو دوی هم ملاقات نشي کولی خو د بیرسټر ګوهر بې حیثیته وګوره هغه او بیرسټر علي ظفر دا دوانه روان شو شپږو سره نور کسانو هغه په پارټۍ کې د هغوی ځای هم نشته دی او دا ډېر غیر معروف کسان دي هیڅوک یې نه پیژني تقریبا مونږ هم ډېر وخت پس د هغوی د پیژنګلو کوشش وکړو خو دومره های رینک والا د تحریک انصاف لیډرانو کې دا نه دي شامل زنانم پکې دي او نو صرف دا دوه کسان چې کوم بیرسټر ګوهر بیرسټر علي ظفر دا لږ پیژنګلو والا کسانو دوی ورغلل او د عمران خان سره تقریبا څه وخت ملاقات وکړو بیا وروسته راووتل او میډیا ټاکس یې وکړل او ویې ویل چې عمران خان دا ووی عمران خان دا خبره وکړله او په دې یعنې بلوچستان حالاتو باندې ملکي سیاسي صورتحال باندې د بیرسټر ګوهر وینا وه چې عمران خان د تشویش څرګنده وکړه خو لکه بیرسټر ګوهر دا ونه ویل چې عمران خان د پارټۍ لپاره ګایډلاینز څه دي د احتجاج لپاره د هغه څه ګایډلاینز دی او مردان کې چې کوم حمله شوې ده په کاټلنګ کې په هغې باندې د عمران خان موقف څه دی دا هغه چې کوم دی مخې ته رانوړو
کتونکو په دې ځای کې به زه لږ ذکر کوم چې هغه څه وجوهات کېدلی شي چې د بیرسټر ګوهر ملاقات کیږي او د علیما خان یا د هغې د نورو خویندو ملاقات د بانی تحریک انصاف سره نه کیږي. نن اگر چې د سلمان اکرم راجا ملاقات هم شیډول خو هغه ته هم د ملاقات اجازت ورنکړې شو. کتونکو د دې بنیادی مقصد دا دی چې حکومت دا غواړي چې د عمران خان بیانیه کنټرول کړي، د عمران خان خبر بهر راونځي او کارکنانو لپاره چې کوم د هغه پیغام خصوصي پیغام هغه مخې ته رانشي. د دې نه علاوه بل اهمه خبره دا هم دا چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د تحریک انصاف مشرانو ته ځینې پیغامات ورکړل شوي دي چې دا عمران خان ته ورسوي. د دې مخنیوي لپاره هم د علیما خان یا د سلمان اکرم راجا ملاقات د عمران خان سره نشي کولی. هم دغه وجه ده چې د تحریک انصاف د سربراه یعنی د عمران خان د بیانیې د کنټرول کولو لپاره مکمل کوششونه روان دي. کتونکو په دې کې تقریبا دوه نتایج مونږ اخذ کولی شو په نننۍ ورځ کې چې د اډیاله جیل نه بهر څه وشو. په هغې کې مونږ دوه نتایج اخذ کولی شو. په هغې کې یو دا ده چې د تحریک انصاف دننه چې کوم سیاست روان دی هغه یو طرف ته د پارټۍ چې کوم نظریاتي کارکنان دي یا د عمران خان چې کوم جانثاران دي نږدې ملګري دي د هغوی ګروپ یو خوا دی او دغه رنګ چې کوم د پارټۍ یو هوموپیتیک مشران دي یعنی بیرسټر علي ظفر شه، بیرسټر ګوهر شه یا نور چې کوم غیر معروف کسان دي د هغوی ګروپ بل خوا دی. یعنې دې دا مطلب دی چې دغه کسان کولی شي چې د عمران خان دا بیانیه په صحیح توګه دوی بهر راونه باسي او که چېرې علیما خان ملاقات کړي نو د دې نه دا ثابتېږي چې د عمران خان چې کوم بیانیه ده یا د هغه چې کوم پیغامات دي د پارټۍ لپاره هغه صحیح سلامت بهر راوځي او پارټۍ کارکنانو ته هغه ډیلیور شي. نو د دې نه دا ثابتېږي چې مطلب نن ورځ چې څه د حکومت د ناسمجۍ له وجې یا د هغوی د ناپوهتۍ له وجې ناپوهتیا له وجې دا نتایج مخې ته راغلي دي چې د تحریک انصاف دغه دوه دړې واضحه شوي دي او تحریک انصاف کې دننه اوس ډیر زیات پریشر دی چې بی دا څنګه د پارټۍ مشران دي چې د دوی ملاقات کیږي او د علیما خان ملاقات نه کیږي. بلکې بیرسټر سلمان اکرم راجا دا هم ویلي دي چې عظما خان او نورین خان ته د ملاقات چې کوم افر شو چې د عمران خان سره تاسو ملاقات وکړئ خو علیما خان به ملاقات نه کوي. د دې نه انکار چې کوم دا یو ډیر زیات لوی کار و هغه د نورین خان او دغه رنګ چې کوم عظما خان دی دا انکار هغه په ښکارا په بشپړه ټکو کې هغه وستایه او ویل چې د دې نه ثابتېږي چې دوی د اسټبلیشمنټ د په لاین باندې نه ځي. کتونکو په نننۍ ورځ کې چې کله د علیما خان یا د هغې سره د تحریک انصاف چې کوم نور کسانو په هغوی باندې تشدد وشو پولیس خو وایي چې به یې تحریک انصاف والا په موږ کاڼي ورولي دي خو هر چاته پته ده چې څه چل شوی دی. په دغه ځای کې چې کوم کریک ډاون وشو یا تشدد وشو نو په دې کې میا اظهر څوک چې د پاکستان بزرګترین سیاست دی د پاکستان تحریک انصاف عیسه ده 82 کاله د هغه عمر دی هغه د حماده زر والد محترم دی او دا په ماضي کې ډیر زیات اکټیو پاتې شوی دی. دا هغه کسو چې د مشرف په ټایم کې تقریبا د مسلم لیگ قاپ چې کوم بنیاد هغه میا اظهر صاحب ګدلو او د هغه ملګرو ګدلو نو دا یو ډیر غټ اعلی شخصیت دی او د ډیر زیات قربانۍ دي د سیاست لپاره هم مختلفو دوري حکومتونو کې هغه په حکومت کې پاتې شوی دی. نو یقینا چې دا یو سینیر سیاستدان دی په هغه باندې تشدد شوی دی په هغه باندې د زخمونو نشانې هم راغلي دي او قید کړی شوی هم دی. دا د ټولو نه اهم چې کوم دی نتیجه مخې ته راغلې وه. د دې نه علاوه د تحریک انصاف باندې چې کوم نن ورځ په اډیاله جیل نه بهر تیر شوي دي د هغې دویمه نتیجه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف په باقاعده توګه د احتجاجونو اعلان کړی دی. عمر ایوب ویلي دي چې بی هیڅ فرق نه غورځېده چې یو ګروپ له تاسو اجازت ورکوئ او بل ګروپ له اجازت نه ورکوئ. د دې له وجې تحریک انصاف ته یو بهانه میلاو شوله چې هغوی به د پاکستان دننه د پاکستان بهر او بلکې ځینې ذرایع هم دا هم وایي چې اډیاله جیل نه بهر هم د تحریک انصاف د احتجاج پلان دی او شاید چې دا ترسره کړی شي. نو حکومت د ناپوهتیا له وجې د ناسمجۍ له وجې تحریک انصاف ته یو پلټاس بال ورکړ او تحریک انصاف په هغې باندې ډېر یو مضبوط شاټ و او ګینې د سټیډیم نه بهر ګیر کړ او د احتجاج یو بله موقع د تحریک انصاف په لاس ورغلې ده. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.